بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د درناوي شراوي ټولو ګډونوالو په اجازه یو دوه بیتونه دی وایي: هم ته را پکښې اوسې هم خدا را پکښې اوسې، هم ته را پکښې اوسې هم خدا را پکښې اوسې، نشه یمه د جام قدرې ګناه را پکښې اوسې. تعجب نه د فرعون په مخه کړی یم له ښاره، تعجب نه د فرعون په مخه کړی یم له ښاره، ممکنه ده دننه به موسی را پکښې اوسې. یو غزل ده وایي: په ډک محفل کښې راپورته کړې ودې سترګې، په ډک محفل کښې راپورته کړې ودې سترګې، پښتنې سترګې د ساغره پښتنې سترګې، که څوک جنت ته ځي په لاره د پنډۍ دې ولاړ سي، که څوک جنت ته ځي په لاره د پنډۍ دې ولاړ سي، دلته دې نه باسي د امن له نغمې سترګې، که څوک جنت ته ځي په لاره د پنډۍ دې ولاړ سي، دلته دې نه باسي د امن له نغمې سترګې، چې د اسمان پرې سترګه نه لندېده زړه یې نه و، چې د اسمان پرې سترګه نه لندېده زړه یې نه و، په دې وحشت څڅېدې اوښکې لړندې سترګې. ما مې له نوې زمانې سره کمال کړی ده، ما مې له نوې زمانې سره کمال کړی ده، ما له هر چا سره پاللې د زړې سترګې. خالق په خپله ښکلا داسې تخلیق کړی ده چې خالق په خپله ښکلا داسې تخلیق کړی ده چې په پښتونخوا کې مې په هر څه خوږېدې سترګې. نه نه، خالق په خپله ښکلا داسې تخلیق کړی ده چې په پښتونخوا کې مې په هر څه خوږېدې سترګې. د ژبې دوه خبرې څه خبرې نه خبرې، د ژبې دوه خبرې څه خبرې نه خبرې، د محبت په عظمتو خو غږېدې سترګې. دا له ښکلا سره زیاتی د کار چا کړی ده، دا له ښکلا سره زیاتی د کار چا کړی ده، د ښکلې مه صدا ډکې د پنبې سترګې. مننه.